السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو تازه خبر درته مخکې ته شریکوم چې د اخلاص ویلفر فاونډیشن چې کوم مشر دی اعجاز هغه او د ریمبو خپله کې خبرې شوې وې چې په هغې په وجه د اختر په ورځ ریمبو ډېر زیات جړل او دا خبرې کول. ملګرو زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتو نو مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل ته سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو د اختر په ورځ باندې ریمبو او اعجاز چې کوم د اخلاص ویلفر فاونډیشن مشر دی ریمبو سره خبرې کولې چې په هغې کې ریمبو ډېر زیات وژړېدل او دا خبره یې کوله چې زما مور او زما معشوقه ډېره زیاته یاده شوې او هغې پسې جړا راځي. نو بیا ورته اعجاز ویل چې راځه چې زه دې ورولم او ستا مور سره زه میله وکړم. خو چونکې ریمبو دا خبره کوله چې نه به زه اوس کلي ته نه د اختر نه بعد به بیا ځمه ځکه چې اختر زه تاسو سره او زه خپل مریضانو او یارانو دوستانو سره تېرول غواړم. د دې په وجه باندې ریمبو ډېر زیات جړل او خفه او اعجاز ته یې ویل چې تا زه ډېره زیاته مننه کوم او شکریا دې ادا کوم چې زه د یو داسې هغه نه راوویستم چې زه ډېر زیات لت پت شوی وم او ما ته د زندګۍ هېڅ قسمه پته نه او زه اوس الحمدلله خوشحاله او آباده زندګي تېروم. ستا ډېره زیاته مننه کوم. ملګرو دا د ریمبو خبرې وې چې کومه تاسو ته مونږ په دې ویډیو کې وښودې. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه وي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.